د ژمي شروع کېدو سره کله چې واوره وشوه په کابل ښار کې ګاز بیه ډېره قیمته شوه چې د ګڼو افغانانو غوسه یې راوپارول او ډېر زیات اندېښمن ول چې د بیکاریو کې به څنګه دغه اشد ضرورت پوره کړو. افغان حکومت بار بار کوشش وکړو چې قیمت ارزانه کړي. ملګرو راځئ چې دغه ښه زیری څه ده، ولې کابل ښاریان خوشحاله دي. ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. له هغې وروسته چې دولت په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله د سوځېدونکو سکرو په راټولولو او د یادو سکرو د پلورنځیو په بندولو پیل وکړ، په کابل کې د مایع ګاز بیه څو چنده اوچته شوې چې له امله یې ګڼ شمېر هیوادوالو غبرګونونه وښودل او دولت نه د ګازو د بیې د ټیټېدو غوښتنه وکړله. د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې پنجشنبې د دلوي 10مه نیټه به په ټول کابل کې 1 کیلوګرام ګاز په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د ویان جان آقا نوید په وینا د سوداګرۍ او پانګونې خونې د نفتي موادو او مایع ګاز په برخه کې له سوداګرو څخه وغوښتل ترڅو هیواد ته د نفتي موادو او مایع ګاز تولید زیات کړي او په ارزانه بیې هیوادوالو باندې وپلوري. د سوداګرۍ او پانګونې خونې غوښتنه سوداګر ومنله او هیواد ته د مایع ګاز واردات زیات کړل. همدا ډول یې د ګازو بیې هم ټیټې کړې. په کابل کې د دولت لخوا د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر هغه پلورنځي وتړل شول چې سوځېدونکي سکاره به یې پلورل. له دې سره په کابل کې د ګازو څو چنده زیاته شوې وه چې د کابل اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وه. د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان زیاته کړه چې د هیواد سوداګرو سره له سبا د عمده ګازو بیې فی کیلو 40 افغانۍ ټاکلې ده. هغه له پرچون پلورونکو هم وغوښتل چې د ګازو په پلور کې له انصاف نه کار واخلي او له لوړې بیې نه دې ډډه وکړي. نوموړي دا هم زیاته کړه چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي سوداګرو ډاډ ورکړی چې په هیواد کې به د نفتي توکو او ګازو په بیو کې تل له انصاف نه کار واخلي. په کابل کې د 1 کیلو مایع ګاز بیه 100 افغانیو ته لوړه شوې وه چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې په کوښښونو سره دغه بیه تر 50 افغانیو راټیټه شوې وه او سره له ننه به د 1 کیلو ګازو بیه 40 افغانۍ وي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، د پښتو ژبې تر ټولو مخکښ چینل پښتون ون ټي وي در سره سبسکرایب کړئ